امرالله صالح دا ځل عطا محمد نور ته ډېر سخت اخطار ورکړ. صالح څنګه د عطا محمد نور غاښونه ورماتوي، عطا محمد نور او امرالله صالح ترمنځ پر څه داسې ناندرۍ رامنځته شوي دي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. عطا محمد نور ته د امرالله صالح تازه ګوتڅنډنه، غاښونه مې تازه جوړ کړي، حیرتان بندر هم درته له مفسدینو څخه پاکوم. د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه مشر عطا محمد نور او ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح ترمنځ نوې ناندرۍ رامنځته شوې دي. عطا محمد نور په دې وروستیو کې په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې امرالله صالح وظیفوي تداخل کوي او د نورو ادارو په چارو کې مداخله کوي. د ده په خبره لومړی مرستیال د خپلو سیاسي سیالانو د کمزوري کولو لپاره تورونه پورې کوي او هڅه کوي سیاسي څېرې بدنامي کړي. خو امرالله صالح نن په یو فیسبوک پیغام کې د عطا محمد نور پر څرګندونو غبرګون ښودلی دی. د ویلي چې ټول اطلاعات سم دقیق او کره دي. د ده په خبره د فساد، زورواکانو، غاصبانو او ولس ازاره د خلکو پر وړاندې به مبارزه روانوي. صالح ټینګار کوي چې په حیرتان بندر کې به هم ډیر ژر د فساد پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. د ده په وینا د ټولو هغو کړیو اسناد هم ورسره شته دي چې په دې بندر کې د فساد ملاتړ کوي. امرالله صالح عطا محمد نور ته ګوتڅنډنه هم کړې ده چې په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبرې د خپلو اصلاحي خدماتو ته ادامه ورکوي. لیدونکو په دې هیله چې دا خبر به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.